د ژوند د ټولو اکټیویټي سره په ټول نه اول ضروري کیسه دا ده چې توس ښه نه ښه تعلیم وکیستی بیا توس د ژوند د هر فیلډ بهترین هغه کسون جوړېدای شستی چې خلک فخر پې کو نن ورځې چې توس کیمې دي دا د توس د تعلیم دی دا د توس د زده کړې دي په ژوند کښې نه د کاروبار وخت تېرېږي نه د سیاست وخت تېرېږي نه د لوپرې وخت تېرېږي نه د اتاڼې وخت تېرېږي که صرف و صرف تېرېږي د ایجوکیشن خپل معلم وخت وي چې هغه تېر شي بیا نرګرېږي نو په ټول نه ضروري دا ده چې داسې کوي چې د څومره نوست یستی په توس ټول شی د خپل دور د خپل وخت لیډرون شته دي ډېر شی د خپل وخت ډاکټرون شته دي د خپل وخت انجینرون شته دي د خپل وخت ایم پی ګون شته دي د خپل وخت ایم ان ګون شته دي د خپل وخت پروفیسرون شته دي د ژوند د هرې شعبې خلک په توس ښه موجود دی خو ډیپینډ په توس باندې وي چې توس کوم یو کس څومره زیات محنت وکړو او دومره ښه نه ښه ځای ته رسي نو د ژوند ورځې دي خامخا تېرېږي که موږ توس یې په لیا جامې تېرې کړي که په غیر ضروري اکټیویټیز یې تېرې کړي او که موږ توس یې په سټډي باندې تېرې کړي نو دا ټایم خامخا تېرېږي بیا د مو ریکویسټ دا دی درته چې د موږ توس د علاقې د موږ توس د وطن هغه د خاټې کیري نه در په زړه کې هغه د خورې دیوالي نه در په زړه کې ستی چې د موږ توس ته په انتظار دي چې کله و داسې ځوانونه رڅي چې هغه وطن هغه د دنیو د خلکو سره برابر کو چې د دنیو خلکو څرنګ بلډینګونه څرنګ بنګلې جوړ کړي دي د توس په انتظار دي د وطن سپین ږیري د توس په انتظار دي د وطن د میش خواندې ماندې چې په څلور دیوالي نشه باند په کیري نشه نوستې دي توس ته یې سترګې دي چې د میش نوی کول د میش ځوانون او یو ښه مستقبل روړي میش ته و وطن ته و یو ښه ورځ روړي په چار دا ده چې بیا میش توس د هغې په امیدینه باندې پیرا پرېوځي چې میش توس دوه خبرې وکړي بیا میش توس په ژوند ښه په هره لیار کامیابي دوه خبرې په هر څه نه ضروري دي په ټول نه اول یوه چې ښه نه ښه تعلیم وکړي ورسره دومه خبره چې په موږ سیاسي شعور وي سل ډاکټرون دومره فایده وطن ته نشي ورکوی لکه یو وطن دوست ډاکټر چې وي سل انجینرون دومره فایده وطن ته نشي ورکوی لکه یو وطن دوست انجینر چې وي سل پروفیسرون دومره فایده وطن ته نشي ورکوی لکه یو وطن دوست پروفیسر چې وي سل ایم پی ګون ایم ان ګون دغه وطن ته هېڅ ګټه نشي ورکوی لکه یو وطن دوست ایم پی یا ایم ان چې د علاقې روشي نو په چار دا ده چې میش توس مزید د شعور په لیار روان شي د 21مې پیړۍ د 21st سنچرۍ د خلکو سره په هغه لیار روان شي چې ساینسي دنیو دو جدید دور دی هغه دنیو چې موږ ته د دهشتګرد په نظر کسي چې موږ ته په داسې نظر کسي چې خدای ما کا دا خو انسانونه لولاوي دا وحشیون دي هغه خلک ته چې موږ دا وښایي چې موږ د 21مې پیړۍ د دنیو د خلکو سره په ساینسي بنیادینه باندې د ژوند تېرول ته تیار یي د دوی سره قدم په قدم تلل ته تیار یي خو د موږ په وطن ښې چې پردي جنګونه ختم شي د موږ په وطن ښې چې د بیدیانه د خپلې ګټې دپاره اروړي شوي جنګونه ته موږ توس د پای ټکی کښېږدي هغه خلک ته موږ دا ووایي چې مزید موږ په خپله خوره هېڅ قسم جنګ نه غواړي که د مذهب په نوم وي که د بل څه شي په نوم وي په چار دا ده چې موږ توس دا خلک و هغه خلک ته مخامخ وداري دا خبره ډېره جوته وکړي ورته چې موږ په دغه وطن ښې د تېرې 40 کلونې نه د موږ عزتونه لیټ شول د موږ ایجوکیشن بربود شو د موږ کیري نه ړنګ شول د موږ ډېرې عزتمنې
فقیرینه شنوسته د میش خواندې ماندې ابه عزته شوې د میش د ژوند یوال یار داسې نه شوه پوته چې د دغ پردي جنګ د لوسه میش په هغه شی به عزته نه شوي په میش باندې معلومه نامعلومه به عزتې تېرې شوې چې کډول شوي نیره کیسې روغله په دغه وطن شي نو په چار دادو چې مزید میش توس ټول د خلق ته وداري او میش توس دا خبره وکړي چې میش په خپل وطن باندې امن غوړي میش په خپل وطن باندې ښه ژوند غوړي میش په خپل وطن باندې ښه ایجوکیشن غوړي ښه صحت غوړي ښه کاروبار غوړي په دغه وطن شي بیا دا ممکنه ده چې میش توس هغه خلق د هغې چې کومې میش ته بدله ارادې دي د میش سره نن میش ته ویره دادو چې په یوکرین شه جنگ لګیا دی په یوکرین شه جنگ لګیا دی د رشیا او د یوکرین خو میش ته خطره دادو چې داسې نه وي چې دا د کریه جنګینه بیا دغه وطن ته راوړل شي نو میش توسو دمره ځیرکې سیږي په دان آباد میش توسو دمره تکړه سیږي په دان آباد چې دا څه وشول هسې وشول په دغه وطن شي خو مزیدو په دان آباد میش توس د هر زراور لوس نسی د هر زراور په مخ شو میش توس داری او میش دا خبره کی وتا چې میش په خپل وطن شه شنه شه ژوند غوړي د عزت ژوند غوړي چې د نیر خلک ته کی مسل ده نو زه نه وژدیا و نیر خبره دا ځکه احتجاج دی چې د میش کې نیول شوي ملګري دي د هغې دپاره میشو هغه ته وردرېمې ملګري انتظار کو په آخره شه یو ور بیا زه د توس د ټولې د زړه نه شکریا ادا کوه او انشاءالله کوشش وکړي چې وخت په وخت داسې محفلونه سره جوړ کړي چې میش توس مخامخ سره کښېني چې توس ته موقع میلاو شي چې په میش باندې کوېسچن وکیستی یا میش نه پوښتنې وکیستی چې توس منتخب شوي یستی د وطن دپاره توس څه شی کړي دي نن ورځې پورې میش توس داسې کلچر ډیولپ کړي چې د خپل نمایندګانو نه پوښتنه وکیستی په رازما کښې یوه ورځ میش نوست وي ډېر ملګري کښېنوستل چې مجلس شروع کېده په سټارټ شا یوه ملګري وویل چې تو څه کړي دي د علاقې دپاره میش ووټ در کړی و ما ورته وویل چې نیره ډېره اوږدې کیسې دي خو زه صرف دا درته وایه چې مو دا کړي دي چې زه دا ځکه په رازما کښې په ښو ورشه نوست یې د سره او ته مخامخ پوښتنه رانه کړې چې تو څه کړي دي ما وویل چې مو دا غوټه چار کړی دو چې دغه ځکې ته مې ژر رسولي نو په چار دا د میش غوړي چې میش دا کلچر ډیولپ کړي چې وخت ختم شي چې منتخب نمایندګانو د وزیرستان یا د پښتونخوا وطن نه لوړل که اسلام آباد ته وي که پېښور ته 15 کاله بعد بیا الیکشن ته تلل چې داسې ونه شي چې په منځ کې کومې کیسې د چا په ذهن شي وي چې میش ته مخامخ ووایي چې کومې غلطۍ میش نه شي چې میش تسلیم کړي چې واقعي دا میش نه غلطي شوې ده او چې کومې غلط فهمې وي چې سره لرې کوي او چې کوم څه میش کي د وطن دپاره چې په هغه د وطن خال خبروي چې میش د دغه وطن دپاره دا چارې هغه کړي دي نو داسې محفلونه و خامخا جوړوي وخت په وخت ور جوړوي انشاءالله چې میشو محنت همت د سره کې چې داس نامونه محفلونه په هر صورت شه په 3 میاشتې شه خامخا د 3 میاشتې نه بعد یا د 6 میاشتې نه بعد خامخا داسې پروګرامونه جوړوي او د یوه بل سره ویني او توس خپلې مسالې ورته وښایستی چې کومې مسالې وي که د توس په خپل د سټوډنټ لایف شي دي یا د وطن په سطح باندې کومې مسالې وي نو زه خبرې نه وژدیاوه په دغه یوه شعر سره خپلې خبرې ختموه په آخري شه یو ور بیا د ټولې ملګري او د توس چې کوم نور کلام صاحب د یا د نیر ملګري چې دي مشهور دی هغې د زړه د تال نه شکریا ادا کوم چې وایي چې مونږه لاشونو څه ته پرېنښودو مونږه لاشونو څه ته پرېنښودو کنې سندرې د چا نه دي خوښې ډېره مننه